د دفاع وزارت زبردست اقدام. د ایرانیانو په ګډون یې لسګونه کسان له مرګه وژغورل. جزئیات هم دلته وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. د دفاع وزارت اعلامیه: د افغان هوایي ځواک له لوري په واورو کې بند پاتې ایراني انجینران وژغورل شول. 4 تنه ایراني انجینران چې هرات ولایت د خواف هرات ریل پټلۍ د تخنیکي ارزونې په موخه یاد ولایت ته داخل شوي وو. تېره ورځ د هرات ولایت په دشت شمتیغ کې له 15 تنو طالبانو سره یو ځای د بیرته راتګ پر مهال په لاره کې د سختو واورو ورېدو له امله بند پاتې شول. له نیکه مرغه دوی د ملي دفاع وزارت د هوایي ځواکونو او ریل ګاډي پټلۍ ادارې په همکارۍ ډیر ژر وژغورل شول او د له منځه تللو څخه یې مخنیوی وشو. ملي دفاع وزارت په ډیره ژمنتیا او اخلاص سره د ښه خدمت لپاره له هیڅ ډول همکارۍ او هلو ځلو ډډه نه کوي. بلخوا دفاع وزارت لیکلي د هیواد په یو شمېر ولایتونو کې د زیاتو ورښتونو له امله یو شمېر بند هیوادوال وژغورل شول. نن ورځ د زیاتو ورښتونو او شدیدو طوفانونو له امله د سالنګ ولسوالۍ په ولنګ سیمه کې 15 رادې د مسافرو ډک موټر د واورو لاندې شوي وو چې د 314 مرکزي قلوردو اړوند د پروان ولایت د شهید افتاب رحمت الله علیه فرقې دویمې پلې لیوا د 4م کنډک مجاهدینو په مرسته وژغورل شول. په ورته مهال د جوزجان ولایت فیض آباد ولسوالۍ کې هم 14 تنه هیوادوال د هوایي ځواک له لوري د MI-18 هلیکوپټرو په مرسته وژغورل شول. که تاسو په دې اړه څه نظر لرئ په کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.